سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې تقریبا 2-3 میاشتې وشوې چې ما ته اوفیز ما په کارډ کې پیسې نه اچوي. زه څنګه کولی شم چې اوفیز سره اړیکه ونیسم او دغې وجه معلومه کړم چې ولې ما ته روپۍ نه راځي. ملګرو، هر کله چې تاسو اوفیز سره مشکل لرئ یا د اوفیز په کارډ کې مشکل لرئ یا تاسو ته پیسې نه اچولی کېږي یا تاسو نه کارډ ورک شي یا کارډ بلاک شي، نو په دغه وخت کې تاسو باید د اوفیس سره راسن اړیکه ونیسئ. اوفیس سره څنګه تاسو اړیکه نیولی شئ؟ اول تاسو اوفیس ته زنګ وهلی شئ. د اوفي نمبر به زه په دغه ویډیو کې لاندې تاسو ته په کمنټ کې ولیکم. دویم، تاسو اوفي ته ایمیل هم کولی شئ. په ایمیل کې ورته د خپل کارډ نمبر، خپل تاریخ تولد، خپل نوم او خپل د ریسیپیسي نمبر دا تاسو لیکلی شئ او تاسو ورته په ایمیل لیږلی شئ. تاسو ورته خپل مشکل بیانولی شئ. ایمیل اډرس به هم زه دلته تاسو ته دغه ویډیو لاندې ولیکم. تاسو په هغه ایمیل تاسو ورسره اړیکه نیولی شئ. هر کله چې تاسو هغو ته ایمیل وکړئ، تاسو مشکل حل کړي یا تاسو ته رندي ودرکړي، تاسو هلته لاړ شئ او خپل مشکل ورته بیان کړئ او هغې نه بعد ستاسو مشکل حلیږي. بله خبره دا ده، تاسو د اوفي دفتر ته راسن تللی شئ او هغو سره خپل مشکل شریکولی شئ. نو بعضې وخت کې داسې هم کېدلی شي چې بغیر رندیو تاسو داخل کې نه پرېږدي. نو بیا تاسو سره دغه 2 لارې پاتې کېږي چې یو، تاسو اوفي نمبر باندې زنګ وهلی شئ. دویم، تاسو اوفي ته ایمیل کولی شئ. نو د دغه ویډیو لاندې په کمنټ کې به زه تاسو ته د اوفي نمبر هم ولیکم، د اوفي ایمیل آی ډي هم ولیکم، ایمیل ادرس هم ولیکم. وبخئ، اوفي ایمیل ادرس، په هغې باندې تاسو اوفي سره اړیکه نیولی شئ او خپل مشکل ورسره شریکولی شئ. هر کله چې تاسو دوی ته ایمیل وکړئ، دوی تاسو ته په تقریبا په یو هفته کې تاسو ته جواب درکوي او تاسو ته رندي ودرکوي تر څو ستاسو مشکل تاسو ته حل کړي. دا که ستاسو کارډ بلاک شوی، که تاسو ته پیسې نه اچولی کېږي، که ستاسو نه کارډ ورک شوی، که هر مشکل وي او تاسو هغو سره مخ یې، نو تاسو کولی شئ د دغه 2 طریقو نه د اوفي سره اړیکه ونیسئ. په پاریس کې اکثرا داسې کېږي چې اوفي باندې هلته رش ډېر زیات وي، بغیر رندیو تاسو داخل ته نه پرېږدي. نو تاسو باید بیا ایمیل وکړئ یا تاسو ورته زنګ ووایئ. په نورو ښارونو کې تاسو هلته دومره رش نه وي، تاسو کولی شئ چې د اوفي ادرس ته ورشئ او راسن اوفي کې خپل مشکل په اسانۍ سره تاسو حل کړئ. دغه لاره ده که هر څوک د اوفي سره مشکل لري یا د اوفي په کارډ کې مشکل لري. مننه ملګرو. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل باندې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکړم. ویډیو همدومره وه. په مخه مو ښه.